بدل بشي ډېر بدل هته زوی ډېر کړو خیر ده مور مجانا سمجھ
نو دغه ماشومان څنګه ساتي په څه شي بس سوال کوم دغه جومات کې یو څه هغه راوړي او څه سوال کوم دغه ژوند یې تېروي زوی دا د لور ده نو دا او هغه نوم دا نوم یې دا د لور بچی مې دی دا به راسره دي زوی مې نشته خو لور دی ورته لور د مې په تا باندې نو یې ما باندې ناسته ده نو دا د دې ټولو ضرورت څنګه پوره کوي بس الله تعالی کوي دا جوماتونه کې سوال کوم بچی لور نشرات مې ځان ډوډۍ مې راوړم چې مې ګورم را به شم نو څنګه وکړم او نو ځان کله چې دا خلک ګوري چې کوټار سره او استاد ورکې څنګه زما د لکه ارمان دی سوال زه چې الله خدای دا اوس مریض یم هغه ته ګولې چې دې دا تر روزه ماته کړو خدای مې سوال کړی زوی چې الله خدای دا کوم زما ما اته نشته زوی په لږ نشته زوی ژوندۍ اوس داري نشته زوی دا ته څنګه نه مال چا ځای لکه دا ما ته په زکات دا سترځي په تاکي خلک دا موسسې دومره ځي ورځي مرسته یاره بچی نو دی واسه یو ماسې مر کار نه راکړی نه کار راکړی نه بوجه وړه نه په کوڅه وړه نه په ګورو نه په چې راکړی دي زوی دومره چې نومونه لیکل کېږي ستاسو دې دې څه خبره هېڅوک تاسو سره مرسته نه دی کړی دا د خدای دې نه راغلی مستقل نه سم په او دا فکر ما مستقل من نو کړی ما ذکر نه کړی زوی نو خو دې کې څه نه نو دې ما دا الوزه او په دې ژمي کې هم دی یخه دې ښه ګوره کې زړه دې ګوره بخاري نشته ګیس نشته زوی هغه به اوس کې ګرمه هغه زوی مې د کپړ نه بار راوړي او دا کې داخلي نه بس د کپړ وره نشته بخاري په او د دې کور کرایه څو دې کرایه 2000 درې میاشتې کرایه باندې دا پیدا پشي الله دې کې مې را باندې الله پکې خیر واچ اوس ما سره نشته څه وکړم چې نشته خو ته ما ته ما ته وایي چې ما ته وایي نو دا څنګه کېدا چې درنه وایي بس نو ما صبر وکړ هغه به مو خیر خاله جان صبر وکړ دا څه الله ته دا څه ژوند دی څه وکړم نه چې الله مرشدي خراب راغلی دا تاسو وسلري کور کې وړه غوړي نشته وړه کچا په روغ کې دې کو دې تا وړه پیدا کړ تاسو نه هغه پاتې شو دا راغزه دې پڅې یې شپږ نه ته یو چې راوړم دا ته تاسو کوله څنګه یو او کنه دې هغه کوټه خو ستاسو کې وړه نشته تاسو شپې لپاره سلري کور کې نه نه چې څنګه نه چې څه بل دا کوم څه بل پټ کې باندې هغه نه خو له دغه په دغه نه خو له ستړي مخ لې مړای مخ کې فرزه اوس نه چې پاتې دغه په دغه انا خرج القان خو ورجع خو قال قال خاص خو بجي نه ولي من دا شي اگر ما راځي د هاشم اساس درېږي زوی دا نه زړه خو زاده لورې ته خبرې کولی شي ښه ته ووایه ته څه غواړې زه غواړم چې مه ژاړه ته مه ژاړه ته ما ته وګوره ښه څه شی غواړې چې درته راوړي نور ته مه ژاړه موږ درته هر څه راوړو ته ووایه نور څه غواړې څه غواړې کلی چې راوړو درته هر څه راوړو ته مه ژاړه ښه مه ژاړه قدرمنو هېوادوالو نور زه څه ووایم دغه مورکۍ څومره فریاد وکړو دغه ماشوم ته وګورئ چې بیخي خبرې کولی نه شي دومره درد لري هغه د هغې د سترګو نه ښکاري دغه کور تاسو خپله وګورئ دغه مورکۍ کونډه ده دا زوی چې دی معذور دی نه اورېدی شي دلته د پوزې هډوکی مات شوی او داسې بې سوره غوندې دی خبرې کوی نه شي او دغه کور تاسو خپله وګورئ لوڅه کوټه ده او دې ماشومانو ته وګورئ واړه واړه دي او په دې لوڅه کوټه کې خلک بخاریانې لګېدې د دې بوشکو ته ناست دي په خس باندې ګرمۍ او ځان ته دغه بوشکې کمبل لاندې ږدي او هماغې ته ناست دي نو دې نه د شپې د خوراک لپاره څه لري نه د ورځې لپاره دغه کوټه تاسو خپله وګورئ لږ زر د خوراک څه پکې نشته لوڅه کوټه ده هیله کوم هېوادوالو لږ زره زړه کې احساس پیدا کړي د انسانیت دغه مور وګورئ دغه څومره وژړل زما خو همدومره وسه کېږي چې زه یې غږ اوچتوم نو تاسو زما ملاتړ وکړئ دې سره مرسته وکړئ او د دغې ضرورت پوره وکړئ ستاسو په دې لسو شل هېڅ څه هم نه کېږي هیله کوم د دنیا آخرت لپاره دغه کار وکړئ د دې مورکۍ سره مرسته وکړئ د دې ضرورت پوره کړئ ډېر به تاسو خوړلي لږ دې سره مرسته وکړئ
هغه خوړل هېڅ فایده نه کوي. کله چې تاسو یو غریب سره مرسته وکړئ نو دا د هغې دنیا ګټه ده. هیله کوم موږ ټول د دې دنیا نه تلل لرو، ځو د دې نه، یو څو ورځې دلته ټول مېلماست وو. نو هیله کومه نیک کار وکړئ. همدغه نیک کار دی چې زموږ ملاتړ وکړي او د دې د په شونډو کې مسکا راولي. نو که چیرې غواړئ مرسته وکړي، زما د وټساپ شمېره ده 080 90 940 288. د لیدو څخه مننه.